الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. عزتمندو په ابراهیم علیه السلام باندې د الله د طرف نه مختلف امتحانات راغلیو چې د ټولو نه ابراهیم علیه السلام کامیاب تیر شو. د ایمان امتحان پر راغی ابراهیم علیه السلام کامیاب شو. د استقامت په امتحان پر راغی ابراهیم علیه السلام د استقامت د ټولو مرحلو نه کامیاب وته. او د هجرت امتحان راغی ابراهیم علیه السلام کامیاب شو. ابراهیم علیه السلام باندې څلورم امتحان هغه د توکل امتحان دی. توکل څه ته وایي؟ اول به موږ تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړو. توکل د اسبابو ترک کولو ته توکل نه وایي. اسباب استعمالول خو ټول توجه د اسبابو نه اړول مسبب الاسباب ته متوجه کول دې ته توکل ویل کېږي چې بالکل د انسان په اسبابو باندې اعتماد نه وي، ټول اعتماد په الله وي. یو بیا توکل محض ده. توکل محض ته وایي چې ظاهري ټول اسباب د انسان نه پناه شي، په دې وخت کې د پوره اعتماد، پوره باور، پوره یقین د الله په ذات باندې جوړ شي او انسان زړه ته سکون او اطمینان حاصل شي. دا بیا د اولو العزم خلقو، د انبیاو، د رسولانو، د اوچتو خلقو توکل ده. لکه موسی علیه السلام چې کله مصر نه بني اسرائیل سره ووتلو، مخله بحیره احمرو سره بحیره شاتنه د فرعون لښکر راغی، نو هیڅ اسباب په نظر نه راته. موسی علیه السلام فرمایل کلا ان معی ربی سیهدین. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په غار حرا کې و، نو مشرکان د غار په خوله کې ګرځېدل. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې که چېرته دوی خپل خپو ته وګوري نو موږ به ورته ښکاره شو. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل ما ظنک باثنین الله ثالثهما. او د هغه دوو کسانو په باره کې ستا څه ګمان دی چې الله یې دریم دی؟ دې ته توکل محض وایي. ابراهیم علیه السلام ورته خطا شو، نو هیڅ نجات او خلاصون په ظاهره کې نظر نه راځي، خو ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې حسبی الله ونعم الوکیل. په ابراهیم علیه السلام باندې چې بل امتحان راغی هغه داو چې د الله د طرف نه په ابراهیم علیه السلام باندې وحی نازله شوه چې ابراهیم اوس د خپله بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها او د هغې بچی اسماعیل علیه السلام بوزه او د مکې په دشته کې چې هلته یوه دره وه، خوړو نور هېڅ شی نه و، هلته بوټي نه و، هلته ونې نه وې، هلته اوبه نه وې، هلته د خوراک او د اسکاک اسباب نه و، هلته انسانان په نظر نه راته، هېڅ شی نه و. نو دغه دشته کې ته خپله بیبي او خپل بچی، شیدوی رودونکي بچی، دا پرېږده او ته ترې راځه. نو دا لوی امتحان و. ابراهیم علیه السلام هم داسې وکړه. یو مشکیزه اوبو او یو څو کجورې دا یې د هاجره بیبي سره پرېښودو، ابراهیم علیه السلام ترې روان شو. نو بیبي ورته آواز کوي چې الی من تکلنا یا ابراهیم. ابراهیمه چا ته مو پرېږدې؟ درې وارې ورته آواز کوي. څلورم وارې ورته وایي هاجره بیبي الله امرک بهذا، الله درته په دې حکم کړی ابراهیمه. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي چې او الله راته حکم کړی. هغه بیبي چې د کافر لور وه، د ابراهیم علیه السلام د تربیت لاندې دې مرتبې ته رسېدلې وه چې هغه څه فرمایي چې اذن لا یضیعنا، اوس به نو الله موږ نه ضایع کوي. نو عزتمندو د هغه دشته وه چې د چا فکر او ګمان هم نو چې دا به د دنیا یو لوی خار جوړیږي. په دې خار کې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې امام الانبیا راځي. دلته به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوڅه په کوڅه د الله د دین دعوت کوي. دلته به د بلال د اذان انګازې اورېدلی کېږي. دلته به د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک د حج او د عمرې د ادا کولو دپاره راځي. دا د چا په خیال او په ګمان کې هم نو چې کله ابراهیم علیه السلام د عراق نه شام فلسطین ته هجرت وکړ، د هغې نه وروستو ابراهیم علیه السلام مکې ته 4 سفرونه کړي وو. یو سفر مصر ته کړی و، 4 مکې ته،
اول سفر همدغه و چې خپله بیبي خپله شیدو رودونکې ماشومې راوستلو او په دې دشته کې پرېښودلو. بیا دویم ځل ابراهیم علیه السلام چې راغلو نو بیا د هغه انګور سره مخامخ شو چې کوم ناشکره وه. دریم ځل چې بیا ابراهیم علیه السلام راغلو بیا د هغه بلې انګور سره مخامخ شو چې کوم انګور شکرګزاره وه د اسماعیل علیه السلام بیبي وه. او څلورم ځل چې بیا ابراهیم علیه السلام راغلو نو اسماعیل علیه السلام یې ولیدلو د یوې ونې لاندې ناستو غشې جوړولې. بیا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په ګډه د خانه کعبې تعمیر وکړ. دا 4 سفرونه ابراهیم علیه السلام مکې ته کړي. الله رب العزت دې موږ د ابراهیم علیه السلام صحیح تابعداران جوړ کړي.